مرګرو یو نوې ریسرچ دا شوی دی چې زموږ په دې کائنات کې 100 ارب نه واخلې 200 اربه ګلیکسیانې دریافت شوي دي. دا ګلیکسیانې دریافت شوي دي او د ساینسدانانو دا وینا ده د هبل ټیلیسکوپ د ریسرچ مطابق په دې کائنات کې 1 خرب ګلیکسیانې موجود دي. یعنی که تاسو دا حساب سوچ وکئ نو دا دومره غټ حساب دی که چېرته یو انسان شپه ورځ لګیا وي او صرف 1 ارب ګنتي شمارول سټارټ کړي نو هغه انسان ته به 31 کاله پکار وي یا 32 کاله. یعنی دومره غټ ټایم به صرف 1 ارب ګنتۍ کې ولګي. خو زموږ په کائنات کې تر اوسه پورې 200 اربه ګلیکسیانې دریافت شوي دي او د ساینسدانانو دا وینا ده چې دا 200 ارب نه دي بلکې دا 1 خرب کیدی شي. یعنی دا دومره غټ حساب دی که چېرته پوره ورځ تاسو لګیا یې نو لس کم 100 کاله به ولګي. صرف 1 ارب شمارولو کې بس تاسو لس کم 100 کاله ولګي. صرف د ورځې کې تاسو 8 غنټې ورکوئ دې ګنتۍ ته. یعنی تاسو سوچ نشئ کولی چې زموږ د کائنات څومره غټ دی. اوس که چېرته موږ ګلیکسي ډیفاین کړو چې ګلیکسي څه ته وایي. مرګرو ګلیکسي صرف یو نوم نه دی بلکې ګلیکسي دومره غټه وي د رڼا سپیډ نه به اول ځان خبر کړو. د رڼا سپیډ دومره دی چې په 1 سیکنډ کې زموږ د ځمکې نه 9.5 پیرې تاویدی شي. یعنی دومره غټ سپیډ لري رڼا. نو که چېرته په دغه سپیډ کې موږ د خپله ګلیکسي ناپو دا په کومه ګلیکسي کې چې زموږ ژوند دی دا ګلیکسي کې چېرته موږ ناپ کړو نو د دې ګلیکسي اوږدوالی دومره غټ دی که چېرته یو دومره تیزه رڼا د دې ګلیکسۍ د یو سر نه شروع شي او بل سره پورې چې هغه رڼا به رسي نو هغه رڼا به 1 لک کاله واخلي. یعنی صرف دا یوه ګلیکسي ده او د ساینسدانانو دا وینا ده چې د دې نه په 100 غټې غټې ګلیکسیانې میلاو شوي دي او ساینسدانانو کتلي دي. صرف زموږ دا یوه ګلیکسي دومره غټه ده. تاسو سوچ کوئ چې هغه نورې ګلیکسیانې دي چې هغه زموږ د دې خپلې ګلیکسۍ نه په 100 غټې غټې دي نو هغه به بیا څومره غټه وي. زموږ دا ګلیکسي 1 لاک لایټ ایر باندې خوره ده. داسې ګلیکسیانې شته چې هغه 10 لاک لایټ ایر باندې خورې دي. په دې کې ډېری ګلیکسۍ داسې دي چې هغه ګول دي، ډېری د انډې په شکل کې دي، ډېری داسې د ګل په شکل کې دي. یعنی مختلف قسم ته ګلیکسیانې دي او د دې ټولو ګلیکسیانو د ساینسدانانو مطابق تعداد چې کوم دی هغه 1 خرب دی. په دې یو کائنات کې زموږ په دې یو یونیورس کې دومره ګلیکسیانې موجود دي 1 خرب. یعنی داسې موږ په خوله باندې ویل موږ ته آسان دي خو دا 1 خرب ګنتي دومره مشکله ده چې په دې کې بس تاسو 1000 کاله ولګي. په دې ګنتۍ کې دا ګلیکسیانې کې چېرته تاسو په شمارېدو باندې سټارټ کوئ نو ستاسو به 1000 کاله ولګي. دومره غټ حساب دی، دومره زیاتې ګلیکسیانې دي. نو دا ټولې ګلیکسیانې دا ټول هر څه دا چا جوړ کړي دي؟ ځینې خلک دا وایي چې دا هر څه په خپله باندې جوړ دی. یقین وکړئ چې د الله تعالی قدرتونه دي چې په هر څه کې ظاهر کیږي. دا دومره غټ کائنات جوړ کړی دی. دا صرف یو کائنات دی چې په دې کې دا دومره ګلیکسیانې دي. همدغه شان د ساینسدانانو دا نظریه ده چې دا څنګه کائنات دی همدغه شان نور کائناتونه هم موجود دي. په دې کې 1 خرب ګلیکسیانې یادېږي. نور کائناتونه چې دي وایي دا د دې کائنات نه هم غټ دي. په هغې کائناتونو کې 200 خرب ګلیکسیانې هم کیدی شي یا د دې نه هم زیاتې کیدی شي. او یو بله خبره دا ده چې دا یوه ګلیکسي چې ده په دې کې د لمرونو تعداد چې کوم دی صرف زموږ په دې خپله ملکي وی ګلیکسۍ کې د لمرونو تعداد 400 اربو نه هم زیات کیدلی شي. او بیا د هر یو لمر سره دغه شان ځمکې هم کیدلی شي. څنګه چې زموږ د خپل لمریز نظام دی په دې کې زموږ د ځمکه د نورې پلانېټې دي همدغه شان زموږ په دې یوه ګلیکسۍ کې 400 اربه لمرونه دي او د هغې لمرونو سره داسې نورې ځمکې هم کیدی شي، داسې نورې سیارې هم کیدلی شي. او بیا همدغه شان هغه چې ما تاسو ته نورې ګلیکسیانې یادې کړي 100 نه واخلې 200 اربه پورې چې څومره ګلیکسیانې دي په هغې کې همدغه شان د لمرونو تعداد دی او هغې لمرونو سره بیا همدغه شان د ځمکو د پلانېټو د سیارو تعداد دی. یقین وکړئ چې موږ په دې کائنات باندې کله ریسرچ کوو نو زموږ ایمانونه نور هم تازه شي. ولې چې موږ ته د الله تعالی دا قدرتونه مخامخ ښکاره شي چې زموږ الله تعالی څومره وسیع او غټ کائنات جوړ کړی دی او زموږ بیا الله تعالی سره نوره مینه هم سیوا شي. ولې چې د دې نورو ګلیکسیانو په نسبت زموږ دا ګلیکسي چې کومه ده دا وړه ده. دا نورې ګلیکسیانې د دې نه هم ډېرې غټې دي. دا ویډیو صرف د معلوماتو لپاره وه. دا ویډیو هم که خوښ وي مخکې لازمي شریکه کړئ او د نورو معلوماتو لپاره زموږ د آی ډي سره فالو هم کړئ. والسلام.